د افغانستان اسلامي امارت ته لوی خطر. امریکا په افغانستان کې د جګړې لپاره یوه بله جبهه پرانیستل. تښتېدلو جنرالانو د افغانستان د اسلامي امارت پر ضد باندې د افغانستان د متحدې جبهې په نوم باندې خپل فعالیت اعلان کړ. پخواني جنرال خوشحال سادات، سمیع سادات او نورو جمهوري غوښتونکو په امریکا کې د دغه جبهې دفتر پرانیست تر څو د امریکا په تجهیزاتو او ملي لګښت په افغانستان کې د اسلامي امارت د مجاهدینو پر ضد عملیات پیل کړي. دا چې دغه جبهې ولې او د څه لپاره په فعالیت پیل وکړ، سمیع او خوشحال سادات څه موخه لري، د هغوی سره ولې امریکا ملتیا کوي، په اړه مولوي محمد یعقوب مجاهد څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. افغانستان انټرنیشنل او ځینو نورو غربي رسنیو راپور ورکړی. په راپور کې لیکل سوي په جلا وطنۍ کې د افغانستان د متحدې جبهې په نوم یو نوی سیاسي خوځښت رامنځته سو. دغه راپور کې لیکل سوي د امریکا په واشنګټن کې د طالبانو پر ضد د پخوانیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو، جنرالانو، افسرانو او نورو افغانانو په ګډه د افغانستان متحدې جبهې په نوم یو سیاسي او پوځي خوځښت جوړ کړ. د دغې جبهې مشران وایي د دغې جبهې د جوړولو موخه په افغانستان کې د جمهوري نظام بیا ټینګول او د ملي ارزښتونو ساتنه ده. د افغانستان په سویل کې د پخواني پوځ تښتېدلي قومندان سمیع سادات د دغې جبهې په پرانیست غونډه کې وویل د خپل هیواد د ازادۍ لپاره به تر هغه وخته جګړه کوو چې افغانستان د ترهګرو له منګولو نه وي خلاص سوی. دغې جبهې په خپله پرانیست غونډه کې 5 ځانګړي موخې د غونډې ګډونوالو ته په ګوته کړې. لومړی د افغانستان اسلامي جمهوریت ټینګښت، دویم د افغانستان د 2002 کال د اساسي قانون بیا نافذول، دریم د ملي بیرغ او ملي سرود په ګډون د ټولو ملي ارزښتونو بیا راژوندي کول، څلورم ټاکنې، کورنۍ او نړیوال مشروعیت، د بیان ازادي، د ښځو حقوق، د نړۍ سره غوره اړیکې او د بشر حقونو د بشپړ ټینګښت سره ټولو جمهوري انساني ارزښتونو ته ژمنتیا، پنځم افغانستان د نړیوالو ترهګرو ډلو له شتونه پاکول. د دغې جبهې د جوړېدو په غبرګون کې د افغانستان اسلامي امارت د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد مخکې له مخکې دغو جنګ سالارانو ته خبر ورکړی و چې له جګړې لاس په سر سي او خپل هیواد ته راستانه سي تر څو د جنګ او ناخوالو پر ځای د هیواد په آبادولو او پرمختګ کې ونډه واخلي. د محترم وزیر صاحب په وینا که چیرې دوی اوس هم جګړې ته لمن وهي نو زموږ د افغانستان اسلامي امارت ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه به د سر په بیه ستاسو د شومو اهدافو په وړاندې ودرېږي او ستاسو د هرې کرغېړنې کړنې دفاع به د سر په بیه وکړي. د دغې جبهې جوړېدو ته افغان روحانینو، سیاسي شنونکو او فعال ځوانانو هم سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دوی د هغه هیواد په ملاتړ افغانستان کې جګړه پیلوي چې اوس یې هم په فلسطین کې د بېګناه مسلمانانو قتل عام شروع کړی چې هغه امریکا ده. دغه روحانینو او فعال ځوانانو له دغې ډلې غوښتي چې له جنګ لاس په سر سي او خپله هره ستونزه د افغانستان د اسلامي امارت سره د خبرو له لارې حل کړي. د دغه جنرالانو لخوا جوړې سوي جبهې ته د جمهوریت پخوانیو مخکښو چارواکو هم سخت غبرګون ښودلی او د دغې جبهې د جنګ اعلان یې ستره تېروتنه بللې ده. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.